یاره یو ښځه او خاوند وو وایي زوی یې غټ شوی وه نو چې کله به وایي دا معامله کوله نو را پاسېدو به پرې دا زوی او باران به یې نه پرېښودل دې معاملې ته بس د ښځې او خاوند یې اصطلاح کړې ده چې هلته دې د لاسه خو مونږ هر وخت داسې په عذاب یې وه بس چې سار شوی وه زیس ته یې ولې 100 روپۍ ورکړې وې چې ځه لاړ شه او مردان ته ترور کره دې لاړ شه وایي هغه ورته ویل چې صحیح ده بس هغه 100 روپۍ اخیستې او بار وتی او بس ګرځېدو د شپې بیا راغلی او بس د کټ د لاندې ورنوتی و چې د کټ د لاندې ورنوتی و نو بس یاره د ښځې او خاوند یې چرګ هم راوړی او سجي به یې راوړې وه چېرته او ښه خرچې کړې وې هر څه یې کړي چې بس دا 11-12 بجې شوې وه وایي د ښځې نه وایي دې بیټ ته داسې ورټوپ کړې ویلې چې راوځه اوس میدان ته وایي خاوند یې ورته ویل چې دره دی ویل چې ټینګه شه ګلډانګ ته وایي هغه زوی ایسته एकदम راووته وي چې د هغې نوم یې چې مردان ته نو مې ولې بیا ګټه وډه